أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما وجب في الصلاة. باب ثابت دی فبیان کی ما د هغه شیانو وجب چې واجب دی په الصلاة په المانځ کې چې کم شیان په المانځ کې واجب دی هغه شیانو باب دی دا وهي دا واجب د المانځ چې دی 7 ودانی دی د المانځ واجب ودانی دی. اول واجب د المانځ چې دی قراءة ویل دی الفاتحه د الحمدلله په المانځ کې الحمدلله ویل دا واجب ده. والثاني دویم واجب د المانځ چې دی القعده الاولى اول ناسته ده هغه در عبده و رسوله پورې چې اتحیات کې ویل کېږي دغه ناسته واجب ده. والثالث دریم واجب د المانځ چې دی قراءة ویل دی التشهد د اتحیات فی القعدة الأخيرة فآخر ناسته کې فآخر ناسته کې اتحیات و دا ویل دا فآخر ناسته کې دا واجب دی. والرابع څلرم واجب د المانځ چې دی جهر الامام فزور ویل دی د امام بالقراءة فقراءت سره فيما يجهر به چې په کم ځای کې په زور ویل کېږي. اوس د سهار په لمانځه کې قراءت په زور ویل کېږي د دې په زور ویل د امام د پاره دا واجب دی. ملا چې په د مخه ولاړ وي دغه ته امام ویل کېږي د دې په زور ویل قراءت دا واجب دی د سهار په لمانځه کې. د ماښام په لمانځه کې په زور ویل قراءت دا واجب دی. د ماخستن په لمانځه کې په زور ویل قراءت دا واجب دی. والخامس پنځم واجب د المانځ چې دی مخافت فټ ویل دی القراءة د قراءت فی موضع فځای کې سری د پټ ویلو د قراروالی د پټ ویلو په ځای کې به بیا پټ وایي دا بیا واجب دی. اوس د ماپښین په لمانځ کې قراءت پټ ویل کېږي ملا یې پټ وایي دا واجب دی دا ویل دا پټ. او د مازګر په لمانځ کې قراءت امام پټ وایي دا پټ ویل واجب دی. والسادس او شپږم واجب د لمانځ چې دی قراءة ویل دی القنوت د اللهم انا فی الوتر فوتر کې د اللهم انا ویل دا واجب دی. والسابع او اوم واجب د لمانځ چې دی تعدیل اراموالی دی ارکانی د اندامو یعنی د المون چې کوي د اندامو د اراموالی خیال بساتي چې پر رکوع ته راځي هم به خیال ساتي چې رکوع ته ښه په ارام ودرېږي بیا چې سمع الله لمن حمده دی ووایي هم چې ښه په ارام سولې بیا به ځې سجدې له ولاړې چې ښه دې سر په مځکه تکیه سو ارام سوې بیا به د سجدې سره پورته کېږي دغه اراموالی د اندامو چې دی دا واجب دی. ومن هغه څوک ترکه که پریښوي شیئا یو شی من هذه السبعه د دې اوه واجبو څخه دا اوه واجبو کې یو شی جم پاتې سو نه وکي بیا به څه کوي السبعه چې اوه دي المذکوره چې درته ذکر سو ان کان کچیر وو ساهیا په هیره که په هیره جم پاتې سو یلزم لازمیږي سجده السهو سجده سهو. ګوره په دغه اوه واجبو کې که یو واجب د یو چا څخه پاتې سو سجده سهو پر لازمه ده. ومن هغه څوک ترکه که پرېښوي عامدا په قصد سره لا یجب نه واجبیږي علیه پر ده باندې شیء هیڅ شی ولكن دون خبره ده صلاته المنز ده مع النقصان سره د تاوان دي المنز تاوانی سو سجده سهو پر د نستول د په قصد پرېښی دي په خطا نه دي جم پاتې سوی که په خطا جم پاتې سوی وو سجده سهو بکی که په قصد پرېښی وو بیا هیڅ شی نشته بس المنز تاوانی سو المنز تاوانی سو نو در تاوان دا دي چې بیرته د سره راوګرځي دا المنز تاوانی پرېښول نه دی پکار. دا اوه واجب باید ته وزده کې اوه واجب چې شو الحمدلله په لمانځه کې ویل دا یو واجب او اوله ناسته په لمانځه کې دا دوه واجبه او قراءت د اتحیات په اخره ناسته کې دا یې درې واجبه او په زور ویل په هغه وختو کې چې هغه لمونځ په زور امام وایي دا یې څلور واجبه. په هغه وختو کې لمونځ پټ ویل د امام چې هغه پټ ویل کېږي لکه ماپښین و مازګر دا یې 5 واجبه او ویل د اللهم انی په وترو کې دا یې 6 واجبه او اراموالی د اندامو دا یې 9 واجبه. دغه 9 واجبه که هر واجب د یو چا څخه پاتې شي
په خطا باندې نو دی به سجده سهو وکړي. سجده سهو دا ده چې پر راسته طرف به سلام وګرځي، بیرته به بیا دوې سجدې وکړي لکه دغه نور لمانځه ده، بیا به کښېني اتحیات به بیرته ووایي، سلام به بیا په اخر کې وګرځي. دغه سجده سهو پر دغه شیانو باندې واجبېږي. ګوره په دغه اووه شیانو کې که یو د یو سړي څه پاته سو بیا به سجده سهو کوي. که چیرې په فرضو کې د یو سړي څه یو شی پاته سو هغه باندې سجده سهو نه کېږي. هغه په یاد لره رکنو سبق چې تاسې واورئ چې رکنو کې یو رکن پاته شي دا لمونځ به راګرځي، او که په واجبو کې دغه کې یو شی د سړي څه په خطا پاته شي په دا اووه کې دی به بیا سجده سهو کوي. او که په قصده پرېښوي نو لمونځ یې تاواني دی، لمونځ یې بې تاوانه نه دی، خو بس لمونځ یې خلاص سو صحیح سو، خو بس تاواني لمونځ دی، پره لمونځ نه دی. خامخا یو کنډو کې سته نو کنډو لمونځ دې سړی نه پرېږدي، بېرته دې دا لمونځ د سره را وګرځوي. صدق الله العلي العظیم.